د بي بي سي د پښتو خپرونه ده چې په لنډو څپو 19 25 140 او منځنۍ څپه 212 مترو باندې خپریږي. د پښتو خپرونې محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس د لندن نه د بیگ بن په ساعت سره خپله ماښامنۍ خپرونه درته پیل کړو. کې د ماسپښین 3:15 دقیقې چې د افغانستان په وخت د ماښام 7:15 دقیقې او د پاکستان په وخت کم 8 بجې کېږي. نن د چهارشنبې ورځ د تلي یا میزان میاشتې 18 نیټه ده چې د اکتوبر له 3 سره سمون خوري. دا دی زه نبي مصداق د پښتو خپرونې له همکارانو سره غواړم ستاسو پاملرنه د نن ورځې د خبرونو تعلیمي پروګرام ته راوګرځوم. نړۍ دا وخت د خپرونې په سر کې لومړی هم د خبرونو لنډیز. په جرمني کې د خلکو له لوري د دواړو جرمنو د یوځای کېدو په مناسبت اوس هم لمانځنې ادامه لري او همداراز د راتلونکو ستونزو په هکله خبرداری ورکول کېږي. د هند حکومت په خلیج کې د ملګرو ملتونو د خیرښېګڼې د چارو سره د مالي مرستو د نه ترسره کولو له کبله انتقاد کړی ده. د پاکستان جمهور رئیس غلام اسحاق خان د لاهور په محکمه کې د پرونۍ پیښې غندنه کړې ده. د خبرونو وروسته به د نړۍ دا وخت په پروګرام کې د نړیوالو پیښو ترڅنګ د جرمني په الحاق په افغانستان او نورو سیمو باندې مضمونونه او تفسیرې درته وړاندې کړو. خو لومړی د خبرونو تفصیل چې نن بشیر اخوا کریمي درته ولولي. په جرمني کې د دواړو جرمنو په یو ملت باندې د بدلېدو او په اروپا کې وروسته له 45 کلونه د یو نوې قوې د رامنځته کېدو له امله اوس هم لمانځنې روانې دي. د آلمان جمهور رئیس فان وایتیکه ویلي دي د اروپا په لویه وچه کې د نوي نظم او سولې د ټینګولو لپاره د دواړو جرمنو یوځای کېدل د تاریخي پروسې یوه برخه تشکیلوي. د لومړي ځل لپاره جرمن د اروپایي ټولنې د اجنډا نه د یوې شرعیزې موضوع په توګه وتلی دی. اوس د دواړو جرمنو د یووالي له کبله د خلکو پاملرنه د دې کار قیمت ته وراوښتې ده. د نوموړي کار له امله لا له پخوا څخه زیات شمېر خلک په ختیځ جرمني کې د بېکارۍ سره مخ شوي دي. همدارنګه د ختیځ جرمني صنعتي مؤسسې په نوو باندې بدلېدو ته او د دې تر څنګه په ختیځ جرمني کې د چاپېریال پاکولو ته ضرورت لیدل کېږي. جرمني ته د هغو د یوځای کېدو له امله د نړۍ د یو زیات شمېر هېوادونو له لوري د مبارکۍ پیغامونه لیږل شوي دي. د شوروي جمهور رئیس ښاغلي ګوربچوف ویلي دي دی هیله کوي چې د دواړو جرمنو د یوځای کېدو موضوع به په عمومي صورت سره د نړۍ سولې او همغږۍ سره مرسته وکړي. د برطانیې صدر اعظم میرمن تاچر ویلي دي د دواړو جرمنو یوځای کېدل به په اروپا کې ژور او مهم رول ولوبوي. د امریکا جمهور رئیس بوش ویلي دي چې د دواړو جرمنو د یوځای کېدو له امله د لویدیځ او ختیځ ترمنځ وروسته د کال وروسته جګړه پای ته ورسېده. د شوروي اتحاد د والي رتبه هیات د میخایل ګورباچوف په نمایندګي اردن ته رسېدلی ده. ویل کېږي دا هیات د یو خاص ماموریت د ترسره کولو په خاطر نوموړي هېواد ته تللی دی. خبر وايي د شوروي دا هیات پریماکوف نومېږي او سبا ته به له اردن نه عراق ته سفر وکړي. په عمان کې د شوروي د سفارت ویاند وایي د شوروي هیات ښاغلی پریماکوف به د خلیج د بحران د روغې جوړې د خبرو په امکاناتو باندې کار وکړي. د فرانسې جمهور رئیس ښاغلی متران او د جاپان صدر اعظم ښاغلی قیافو د منځني ختیځ څخه لیدکاته کوي. د جاپان د باندنۍ چارو وزارت خبر ورکړی ده چې سبا ته به په اردن کې د صدر اعظم ښاغلي قیافو او د عراق د صدر اعظم د لومړي مرستیال ښاغلي طه یاسین رمضان ترمنځ خبرې اترې وشي. دا د دې پلانې خراب په دې خوا لومړۍ لیدنه کتنه ده چې د یو تن عراقي مشر او د یو عمده صنعتي هېواد د مشر ترمنځ ترسره کېږي. ضمناً اوس د فرانسې جمهور رئیس ښاغلی متران د عربي متحده اماراتو او د سعودي عربستان نه د یوې لنډې کتنې په نیت وتلی ده. د هند حکومت انتقاد کړی ده او وایي چې د ملګرو ملتونو مؤسسې په خلیج کې د خیرښېګڼې د کارونو په خاطر په ډېره ټیټه سطحه مالي مرسته کړې ده. د هند د حکومت یو تن مامور په ژنیو کې د ملګرو ملتونو کانفرانس ته په یو وینا کې ویلي دي چې د خلیج د مناسبت له کبله د مرستو ورکوونکو شمېر ډېر کم و. همداراز د زیاتتر به تر ټولو زیاته د خواشنۍ خبره خو لا دا ده هغو هېوادونو چې هغوی د مرستو وعده ورکړې وه هغو هم تر اوسه پورې مرستې نه دي ترسره کړې. پرون د ملګرو ملتونو مصیبت ځپلو سره د خیرښېګڼې مؤسسې
د 8 میلیونو ډالرو د مرستې د غونډېدو په خاطر اپیل کړې ده. نوموړې مؤسسه غواړي له دغو پیسو څخه د هغو سرویسونو کرایه ورکړي کوم چې په اردن کې د کډوالو له کمپونو څخه خلک د پایتخت هوایي ډګر ته رسوي. د برطانیې د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه 150 تنه لندن ته رارسېدلي دي او د سیاسي پناه د ترلاسه کولو غوښتنه یې کړې ده. دا کسان له سوریې نه د مصر د هوایي کرښې په یوه الوتکه کې لندن ته راغلي. د برطانیې د هوایي ډګر مامورین وایي دغو کسانو له جملې نه یو هم سفري اسناد د ځانه سره نه لري. ویل شوي دي چې دوی ټول د منځني ختیځ څخه دي. د برطانیې د هوایي ډګر یو تن مامور ویلي دي دی باور کوي چې دا کسان به د عراقي کردانو له جملې څخه وي. د برطانیې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي دوی تر اوسه پورې هم هڅه کوي چې پیدا کړي دوی د کوم هېواد څخه دي. د دغو خلکو په ډله کې 80 تنه ماشومان هم شامل دي. د پاکستان جمهور رئیس غلام اسحاق خان پرون د لاهور په محکمه کې پیښه غندلې. دا پیښه د لاهور په محکمه کې د بېنظیر بوټو د طرفدارانو له لوري جوړه شوې وه. دغو کسانو د محکمې عمومي دروازه ماته کړې وه او هغې کوټې ته ورننوتلي وو چېرته چې بېنظیر بوټو نه د هغې له قدرت نه د ناوړې استفادې په هکله پوښتنې کېدلې. جمهور رئیس اسحاق خان د دې کار غندنه په اسلام آباد کې د یو مذهبي کنفرانس د پرانیستو په وخت کې کړې ده. نورې زیاته کړې ده چې دا کار یو سیاسي شخصیت او د پاکستان د تاریخ په وړاندې بېاعتنایي ده. د ویلي دي چې ځینې کسان هڅه کوي په دې ترتیب سره د محکمې د دوسیې نه ځان وژغوري. ولې زیاته کړې ده چې هېڅوک هم له قانون نه تښتېدلی نه شي. د چکسلواکیا د کروشیا په جمهوریت کې زیات اخوډب روان ده. په دغه جمهوریت کې د سربیان د اقلیت ټولنې خپله کورنۍ خپلواکي اعلان کړې ده. تېره شپه د کینن په ښارګوټي کې د سربیان یوې ملکي وسلوالې ډلې سړک بند کړی او کله چې پولیسو خپله وسله په ځمکه باندې کېنښودله نو د سربیان د وسلوالو خلکو لورې ورباندې ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو تن پولیس مړ او یو هم ټپي پر ځای پاتې شو. دا پیښه هغه وخت منځته راغله کله چې د یوګوسلاویا فدرالي واکمنو غوښتنه وکړه چې د کروشیا واکمن ځانګړي پولیس د هغو سیمو نه په شا کړي چېرته چې د سربیان خلکو سره نښتې شوي دي. همداراز دوی په کروشیا کې په سربیانو باندې غږ کړی ده چې بندیزونه له منځه یوسي. خبرونه مو واورېدل. اوس هم د خبرونو د تعلیمي پروګرام نړۍ دا وخت لومړی موضوع. د جرمني خلک نن سهار د یوه متحد او واحد ملک په چوکاټ کې رابیدار شول. نن ورځ د جرمني د پیښو په ډک تاریخ کې بله مهمه تاریخي ورځ ده او د دواړو خواو آلمانیان په دې پوهېږي چې د هغو د اداري او مالي یووالي لپاره ډېر پړاوونه تر مخه شته دي. خو تېره شپه کله چې ساعت د شپې 12 بجې وغږولې د جرمني خلکو د ملک په ګوټ ګوټ کې خپل د رسمي اوزارکارو د لمانځنه شروع وکړه. خو د ملک او نړۍ توجه په برلین کې د برانډنبرګ تاریخي دروازې ته واوښته چې هلته د جرمني جمهور رئیس ریچارډ فان وایټکه د متحد جرمني بیرغ پورته کړو او وویل چې موږ غواړو د نړیوالې صلحې لپاره د یوې متحدې اروپا په چوکاټ کې کار وکړو. کله چې د جرمني بیرغ د ملک په پخواني پارلمان کې په برلین کې پورته شو د ګډ آلمان ملي سرود وغږول شو. د ملي سرود په ختم سره په زرهاوو جرمنان چې هلته ولاړ وو د خوشحالیو آوازونه پورته کړل او چکچکې وهلې. خلکو بیا د شمپاینو بوتلونه خلاص کړل او د نوې جرمني د پرولې او ویاړنې په هیله یې د لاسونه جګ کړل. I think it's great because we're together now and I have relatives in the other part of Germany. یوې نجلۍ د زرګونو کسانو له منځ نه چې تېره شپه هلته ولاړه وه زموږ خبریالې ته وویل چې زما په فکر دا د افتخار ځای دی ځکه موږ بیا سره یو ځای شو. زه د جرمني په هغه بله برخه کې ښیښان لرم او ډېره خوشحاله یم چې موږ اوس ټول به په یو بل سره تګ راتګ وشو. د خلکو په شعارونو کې یو هم دا و چې ټول خلک باید یو ځای په آزاد ډول ژوند وکړي. زموږ خبریاله بیا شرقي برلین ته ورغله چې هلته هم د جرمني د یو ځای کېدو جشن او خوشحالي په موسیقۍ، ګلریزیو او د خلکو په لمبا او شعارونو باندې نمانځل کېده.
په پخواني شرقي جرمني کې د خلکو خوشحالي او خوښي د ماښام له تیارې نه وروسته شوه او په زرګونو خلکو څو او سړکونو ته راوتلي وو. د خوراکي موادو لاسي کراچۍ او دوکانونه خلاص وو او داسې ښکارېدل چې خلکو د فعلن لپاره خپل 40 کلن بېلتون په هېر کړی وي او هم په دې تشویش کې نه وي چې څرنګه به هغوی د خپلو لویدیځو وروڼو او خویندو په شان په اقتصادي ساحه کې ځانونه ورسوي. I think after 40 years of communist regime here in this part of Germany, the biggest date in history whatever happened on this earth. زموږ خبریالو ته د شرقي جرمني وطن وویل دلته په شرقي جرمني کې زموږ لپاره وروسته له 40 کاله کمونیزم نه نن خورا لویه او اهمه ورځ ده. دا جشن او خوشحالي د نړۍ ټولو خلکو ته په ګوته کوي چې ازادي له هر څه نه خوږه او د خوشحالۍ وړ ده. موږ نن دا ډول ازادي ترلاسه کړې او دا به ټولې لمانځنه کوو. بیا ما د افغانستان د ژاندارم او پولیس پخواني صاحب منصب محمد صدیق واحدي وردک ته چې په برلین کې مهاجر د تلیفون وکړ، هغه هم د تېرې شپې د جرمنانو د الحاق په جشن کې یو ځای و او ما ته هغه له برلینه داسې وویل: یوه لویه تاریخي صفحه د آلمان په تاریخ کې شروع شوه او هغه د دواړو آلمانو اتحاد دی چې سر ته نن نه زموږ چې زه د تاسو سره خبرې کوم دوه آلمان وجود نه لري بلکې یو آلمان دی. دا چې د دې نوي آلمان نوم به سیاستمداران په دې باره کې فکر کوي، بلکې طرفداران د دې چې دا به هم فدرالي آلمان نوملیک زیات دي. خو په هر صورت دا به په آینده کې تثبیت شي. پرون د شپې په 12 بجو د شپې باندې د آلمان په وخت کلیساو د پارلمانو زنګونه په آواز راغلل، خلک سره جمع وو، ډېر احساسات البته غلبه کړې وه، لکن سره د هم ناسیونالیستي اساس غریبه شول، خلک خوشحاله وو، لکن اقتصادي نه بلکې ډېر با تمکینه او ډېر ښه رونق یې درلود. د آینده په باره کې د خلکو نظر څه ده چې د اقتصادي لحاظ شرقي جرمني له لویدیځ جرمني نه ډېر وروسته پاتې ده؟ د خلکو احساس څه ده چې څومره وخت به ونیسي تر څو دا شرقي جرمني سویه هم په اقتصادي سویه شرقي جرمني ته ورسېږي؟ دا خو یو واضح امر دی چې د دې دوو آلمان اتحاد تفاوت کې ډېر زیات دي. دوه جهانه دي په اصل کې. دا تفاوت نه تنها اقتصادي دی بلکې دا تفاوت رواني هم دی. د پخواني شرقي آلمان خلک په کامله توګه طورې چې تاسو فرمایئ په بله فضا کې تربیه شوي وو، د دوی منټالیټي په کلي توګه علیحده شی ده او د ازادي نه دومره برخورداره نه وو. د نوې ازادي البته دوی ته ډېر ښه چانسونه ورکوي په اقتصادونو کې د اقتصادي پیشرفت آلمان غرب نه، اما خلک د آلمان غرب فعلا په دې کې شک نشته چې دې اتحاد ته خوشحاله دي. یقینا چې په مادات شعور کې فکر کوي چې آیا د آلمان غرب اقتصاد به واقعا دغه قدرت ولري چې آلمان شرق د ځانه سره په دې سره راپورته کړي که نه. نو اجازه راکوي چې په پاتې دی چې خپله مصاحبې ته خاتمه ورکړم. د پاک خدایه هیله وکړم چې د افغانستان سیاستمداران هم بالاخره د دې مثبتو جریاناتو یوه نتیجه واخلي، واقعیتونه مخې ته ونیسي او یو واقعي تحلیل وکړي، بالاخره د دې دښمني نه لاس واخلي او د افغانستان مظلوم ملت چې 10 کاله یې دومره زجر او کړاوونه تېر کړي دي یو ورځ متحده شي او موږ هم وشو کولی چې داسې د خوشحالي شپه او ورځ ووینو. په آخره کې یوه جمله یم چې د افغانستان د جهاد د برکته ټول کمونیستي نظامونه په هر ځای کې د بین لاړل. نتیجه د دې جهاد ټولو خلقو وڅکله، اما خپله د افغان ولس دغه غیرتي او باهمته ولس متاسفانه تر اوسه د دغو جهاد نفع نه ده کړې. هغه کې دا دی چې سیاستمداران یې متاسفانه نشي کولی چې د سیاسي صحنو نه واقعي او اصلي استفاده وکړي. محمد صدیق واحدي وردک له برلین نه. زموږ د اقتصادي فورم خبریال جیمز مورګان د دواړو جرمنو د الحاق مالي پس منظر ته داسې کتنه کوي.
د دواړو المانونو په یو کې د دښت راتلو کم مټکلونه چې مخکې لګوله شوي وو هغه د حالاتو بهیر شاته پریښي دي. څنګه چې د ختیځ المان اقتصاد لکه د شګو د کورکي کېناسته، نو د لویدیځ المان د لوري د پانګو واټې ورخوشي کېدې. اوس د سیالۍ او د بړد د یوې اډانې منځته راتلو سره په سلهاو غوره خلک بېروزګاره شوي او په میلیونو نور نیم وختي کارونه کوي. چټلې کارخانې تړلې شوي. هر څه په دې پورې اړه لري چې د پانګو اچولو یا د سرمایه کارۍ کار څومره په چټکتیا سره پیل کېږي چې دا راز ورسره د ختیځې برخې کارخانې دومره د ګټې شي چې لویدیځې برخې سره د څنګ وهلو جوګه شي. تر اوسه پورې فوکس ویګن په خلاص مټ ورمخکې شوی او په ختیځ کې د موټرو د یوې فابریکې بیا جوړولو ته څه د پاسه 3,000 میلیونه مارک اوښکلي دي. او د دې پیسو 100 چنده پانګې به حکومت په راتلونکو 2 کالو کې د بسپنې په توګه ورکوي. ولې داسې ګنګوسې هم دي چې پنډونه پیسې لګیا دي غیبېږي، او دا تورونه هم دي چې زاړه کمیونستي ماموران خپل جیبونه ډکوي. ځینې خلک دا هیله کوي چې د ختیځې غاړې المانیان به د 1945 نه وروستو د لویدیځ المانیانو په څېر کار ته مټې او بډې راکړي. دغه وخت لویدیځیانو د آزاد اقتصاد جوړولو دپاره د مریانو په شان د ځان نه خولې اوښکلې وي. ولې وایي چې ختیځیانو کې دومره لاشه نشتې او بل هر څه خروارونه پیسې غواړي. د لویدیځې برخې د صنعتونو بادارانو د ختیځو کارخانو په خپله ولکه کې په ویړیا توګه د اخیستو نه انکار کړی، ځکه چې دغلته چټلتیا د کرښې نه وتلی شی دی. د دې کارخانو د لویدیځې برخې د کارخانو د سیالۍ په کولو به څوک وایي چې 15 کاله لګي، څوک وایي چې 5. که هر څومره وخت اخلي خو المان نه به په خپل ځان او په خپلې موړی تکیه کول وي. خلک په المانیانو دا پوخ باور لري چې هغوی د خپلې لارې په درنو خنډانو مشکلاتو د بری موندلو هم جس لري او هم ځواک. ولې د المان حکومت وایي چې هغوی دا مزل یوازې د خپلو دوستان په ملاتړ او مرسته وسولی شي. اوس هم د جرمني له پخوانۍ او یوځای کېدو نه د افغانستان په لور پوهان مجددي وروسته د افغانستان له مرکزي او شمال لویدیځو ولایتونو له یوه سفر د بیرته پېښور ته راغلی او د راپورونو سره سم چې د هغه د سفر په وخت کې موږ ته راسېدل ښکارېدل چې هر چېرې د هغه تود هرکلی کېدو. د مثال په ډول د طالقان په چوک کې د تخار او کندوز د 80,000 نه زیات خلک د هغه د لیدلو لپاره راټول شوي وو. دا اصلا داسې اجتماع وه چې په تېرو 11 کالو کې په داخل د افغانستان کې چا نه ولیدلې. موږ په پېښور کې له پوهان مجددي سره خبرې کړې دي چې دا راپورتاژ له هغه ځایه د تلیفون په موزیک کې درته وړاندې کوو. د افغانستان د مجاهدینو د موقت حکومت رئیس پروفیسر مجاهدي 3 هفتې مخکې په داسې ډول افغانستان ته روان شو چې د موقت حکومت ځینې مشران د یو نوي تشکیلاتو د منځته لپاره په خبرو اترو کې بوخت وو. ځینې مبصرین په دې عقیده وو چې پروفیسر مجاهدي د دې دپاره دننه افغانستان ته سفر کوي د بابرک د قوای نظام رئیس احمد شاه مسعود سره مشوره او د خپل راتلونکي دریځ دپاره د قومي بهیر په دننه افغانستان کې پیدا کړي. پروفیسر مجاهدي په خپل مرکه کې وویل د دوی نظریات نه احمد شاه مسعود، قوای نظام او د افغانستان په شمال کې ټول قماندان دفاع کوي او هېڅ یو نظریاتي اختلاف د دوی او هغوی ترمنځ کې نه و. ما د مسؤلې شورای اداره د قماندانانو چا ته مې سره وکتل. يعني واخد اسمه اللي تفوت موضوع في الصلاة الفجر. يوم الأعداء دي بقى خبره وش بس اللي مصطاح مجلسة تمام معناتها لفهرز نفسه. عندنا نفسه مجلسين تعتيد كيدي. شبه هاوي تدانات تكا قواتات نوعي بقابل وقوال لما ندورون أو بقابل بالخارمة لتناسكون وتوقعون مخالفين عشان القمدان موضوع كيدي. فالفتة مجلسين جاء تعتيد كيدي. توقعون او چې د ګناه خاص وزن یوه لویه ګناه ده. هغوی د لارې د بندولو او قانونو توقع کولی شو چې د دې حکومت له منځه یوسو. ما په دغه ځای کې خو ما زه به شکل نه قمندانان ماسو چې په کلي کې یو قمندان په ماسو کې یو ټول ماسو کې ټول تنظیمات دې ته راوړل دې طریقه او داسې ژبې په دې طریقه او داسې څه ده. دوه نقطې مهمه نقطې پکې دا ده
چې اول چې دا پښتانه د خدمتونو چې د وطن او قانون او قانون باندې کومستان مستند دا په دې حقیقت قابل قبول نه ده نو هغه څه دا د کومه تاسو د تاریخ په کارو په ځای نه راځي او هغه څه چې موږ په کومه باندې معنی د ملشي چې موږ شو او کابل باندې سلام ته کوي ولا مو څه دي ځوانان دا کتاب چې موږ راځو چې موږ راځو لقد نام عملنا الإدارة العسكرية والكماندران كبير شرطة الداخلية في الجمهورية الإسلامية كان ذلك منكم أو وجود الكماندران في الانسحاب والأخبار تواقعتم في نسبة سبب الخاموش أو خلابة النراش مثل النراش أطلعت التفاصيل مجددة في تفسير الإسلام التواصل بشمال في تحلق الأخبار في قطع سوايش في أو ضد الكونجان كانت توصل لنظرينا بطريقة تأكيد ناس بعدين بيحاول يدور بوضع على مكان تشابه أنا وارد في الحلبة كده بعد وقت كده دخلت على وين والشمال فوق الأرض دي إن شاء الله اللي متأجد وكان تصال لخوايا لشيء مثل پوهان مجددي خپل خبره ته په دوام سره وویل بیا نو موږ په دې باندې ځکه په پاکستان کې په اهانت او مهاجرت روان وه موږ ته په داخل د افغانستان کې ژوند او شهادت ډېر اهمیت لري دا وله پېښور نه پوهان مجددي لکه چې په خبرونو کې مو واورېدل د پاکستان صدر غلام رضا خان د پرون د نارامي چې د لاهور په هایکورټ یا لوړې محکمې کې د بېنظیر بوټو د طرفدارانو لخوا پیدا شوه غندلې ده د اسلام آباد نه لیز دوست داسې وایي جمهور رئیس غلام اسحاق چې د کله نه د بېنظیر حکومت ړنګ کړی دی نو د هغې نه را په ایسته د داسې دوو کسانو ترمنځ ترفګني په زیاتېدو ده چې تر پرونه پورې په حکومتي کور کې سره ټاله وو اوس دواړه یو بل سره په خپلې پتنې پرده نه اچوي بېنظیر بوټو دا تور لګوي چې جمهور رئیس پره جمبه کوي او هم درغله دی او ښاغلی غلام اسحاق په لاهور های کورټ یا لوړې محکمې د پروني یرغل د غندلو په ترڅ کې دا د پاکستان په تاریخ کې د سیاسي شرغوبل او د کچه کار په یوې ناوړې بېلګې لیکه کوي اسلام آباد کې د یو مذهبي کانفرنس د پرانستو په وخت جمهور رئیس وویل کېدای شي چې ځینې خلک د قاضیانو نه ځان خلاصولو غواړي ولې هېڅوک هم د قانون د ولکې نه نشي خلاصېدی د بېنظیر ګوند ته د څرګندې اشارې په ترڅ کې نوموړي وویل چې شرغوبل کې د کومو خلکو لاسو هغه یې ځانونه د ولسواکۍ باتوران ګڼي ولې د خپل حکومت په زمانه کې د عدالتونو یا د محکمو هېڅ درناوی نه دی کړی جمهور رئیس د دې خلکو د فاشیسټۍ د چلوټو د غندنې په وخت ګوتڅنډنه وکړه چې د دا راز سیاست وخت تلې راغلی دی تاسو ته به یاد وي چې پرون شخړې خلک د لاهور په های کورټ یا لوړې محکمې ورختلي د قاضي د څوکۍ نه یې چغې وهلې او کړکۍ او کرسۍ میزونه یې دړې دوړې کړي وو اوس هم د خپرونې په دې برخه کې د ځوانانو نړۍ السلام علیکم او د بی بی سی د پښتو خپرونې د ځوانانو د نړۍ و پروګرام ته ښه راغلاست دا چې په چین کې د اسیا د بدني روزنې او سپورټ نړیوالې لوبې جریان لري په دې لوبو کې د افغانستان هم 4 سپورټي ټیمونه شامل دي تېره اونۍ ما د افغانستان د بدني روزنې او سپورټ د فني مرستیال نادلي عالمیار څوک چې د افغاني ټیمونو سره په پیکینګ کې دی په تلیفون مرکه وکړه په سر کې مې ترې وپوښتل چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه دوام لري نو د جګړې په دې شرایطو کې په افغانستان کې د سپورټي لوبو لپاره څه امکانات موجود دي زمونږ د دولت فرهنګي سیاست لرویه د ځوانانو او نورو وطنوالو لپاره د سپورټ او بدني روزنې زمینه مساعده ده تر یو حده پورې موږ د ځوانانو او استادیومونو او میدانونو لرو لږ مشکلات لرو ولې چې تاسې پوهېږئ چې اقتصاد نه وي ډېر مشکل دی چې ورزشي لوبغاړي جوړ شي او ځایونه جوړ شي باوجود هم زموږ په کشور کې د بدني روزنې او سپورټ کمیټه د حکومت په چوکاټ کې فعالیت کوي او حکومت هر کال موږ ته بودیجه ورکوي او دغه بودیجه هم د کابل او هم د نورو ولایاتو د ورزشکارانو لپاره
مصرف کېږي او د هر سپورټ په راز کې ملي فدراسیونونه فعالیت کوي چې زمونږ تقریبا 10 فدراسیون اوس د جهاني فدراسیونونو عضویت او غړیتوب لري. که دا راته ووایه چې تاسو خپل لوبغاړي په افغانستان کې د رقابت په اساس خوښ کړي دي او که څنګه؟ مونږ د رقابت په اساس د هر کال په مختلفو سپورټونو کې زمونږ د فدراسیونونو لخوا او زمونږ د بدني روزنې او سپورټ کمیټې چې په راس کې دي هر کال مسابقات نیول کېږي او انتخابات کېږي. ممتاز، شایسته او بالیاقت ورزشکاران د ملي ټیمونو غړیتوب حاصلوي او هغوی د حق په اساس خارجي سفرونه او نور مسابقې ته لیږل کېږي. اوس په پیکینګ کې د افغاني بدني روزنې څو ټیمونه موجود دي او ضمناً تر اوسه مو د کومو هیوادونو سره لوبې کړي دي؟ اوس په بیجینګ کې زمونږ 4 ټیمونه موجود دي چې اتلتیک خفیفه، پهلواني، بوکسینګ او وزنه‌برداري دي. زمونږ ټیمونه تر اوسه په مسابقاتو کې اشتراک کړی دي او زمونږ پهلوانان تر اوسه نه ده اشتراک کړی. سبا دوی وزنکشي لري او بل سبا ته پهلوانۍ مسابقې شروع کېږي او مونږ امیدواره یو چې زمونږ ورزشکاران او مخصوصا د پهلوانۍ ټیم مو امتیازات ترلاسه کړي او خپل شایسته افغانستان وطن ته افتخارات ترلاسه کړي. همدا و په پیکینګ کې د افغانستان د بدني روزنې او سپورټ فني مرستیال نادلي علمیار. مګر اخواته په پاکستان کې مجاهدین هم په سپورټ کې وروسته نه دي پاته. څه موده دمخه د قمندان انور خان په مشرۍ د مجاهدینو یو ټیم هم په غیر رسمي ډول جاپان ته تللی و او هلته یې په پهلوانۍ کې بریالیتوب حاصل کړی دی. ما په پېښور کې د قمندان انور خان نه په سر کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو جاپان ته په کوم ارتباط باندې تللي وئ، ځکه چې د مجاهدینو سپورټي ټیمونه خو څوک په رسمیت نه پیژني. مونږ د جهاد په څنګ کې مونږ د اخر وختو په وروسته دي چې سپورټي ټیمونه هم خپل تقویه کړو او دلته په پېښور کې سپورټي کلبونه مونږ جوړ کړي دي. په دې ارتباط باندې مونږ سره بعضې جاپاني شخصي دوستانو هغو راسره کتل او له دې جملې نه یو نفر د تاناکا په نوم باندې چې څو کاله مونږ سره په جهاد کې همکار ده او جبهو ته هم تګ راتګ راسره لري او هغه خپله د کاراتې استاد ده. هغه مونږ ته د دې سفر شرایط برابر کړل او اوس چې په سپتمبر له 6 نه تر 9 پورې په جاپان کې بین المللي مسابقه وي. دې مسابقو ته مونږ دعوت کړو. البته په دې مسابقو کې مونږ په رسمي شکل باندې د عضویت حق ځکه نه لرو چې زمونږ سپورټ د بین المللي سپورټي کمیټو او فدراسیونو عضویت نه لري. نو مونږ هلته زمونږ 2 نفره ورزشکاران ما سره تللي وو چې د یوه نوم راضیګل د بل نصیر احمد و او دوی دوستانه مسابقې جاپانیانو سره وکړې. څه قسم مسابقې مو وکړې؟ پهلواني وه که بله کومه لوبه وه؟ او دا د پهلوانۍ مسابقې وې، بین المللي مسابقې وې په توکیو کې او دا 2 مسابقې چې دوی دې 2 هلکانو چې مسابقې وکړې هر یو 2 مسابقې وکړې دا په بین المللي چوکاټ کې شامل نه وې اما جاپان سره خپله دوستانه مسابقې وې. چا ویوړله مسابقه؟ چا ویوړله؟ دا زمونږ مجاهدینو راضیګل په 48 کیلوګرامه کې مسابقې وکړې 2 مسابقې او نصیر احمد په 50 کیلو کې 2 مسابقې وکړې. دوی دواړه په 2 مسابقو کې غالب شو. بله پوښتنه دا ده چې دا په پېښور کې چې تاسو ستاسو سپورټي کلبونه خلاص کړي دغه کلبونو نومونه اخیستی شي؟ څه قسم سپورټي کلبونه دي؟ په پېښور کې محاذ ملي د حرکات جبهې نجات او جمعیت اسلامي بعضې کلبونه خلاص کړي دي چې جمعیت اسلامي تقریبا 15 کلبه لري او دا نور تنظیمونه فکر کوم یو کلب لري دا نوم یې ما واخیسته دا تنظیمونه او د جمعیت خپله په پهلوانۍ کې تقریبا 3 کلبه لري. دا کلب چې مونږ چې هغه سرپرستي یا همکاري ورسره کوو
دا کلب د افغان کلب په نوم باندې یادېږي. همدا و په پېښور کې قومندان انور خان. په ټلیفون کې د شور شغب نه د عفې غوښتو سره سره زموږ نننی د سپورت خاص پروګرام هم پای ته رسي. تر راتلونکي پروګرامه مو په خدای سپارو. خوښ او خوشحاله اوسئ.